بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ په فوټوشاپ کې اتم درس ده او په دغه درس کې به موږ په برشز باندې کار وکړو. راځم فوټوشاپ ځان ته اوپن کوم او نیو فایل اخلم. دا یو سایز به پکې انتخاب کو، دا به کریټ کوم. کله چې موږ سره فوټوشاپ کې فایل اوپن شو، ګوري په ټول بار کې تر دې دمه موږ په موف ټول باندې سلیکشنز باندې مو کار کړی و. نن په یو بل مورد باندې کار کوو، دغه ټول باندې کار کوو چې دې ته برش ویل کیږي. کله چې زه دلته دغه فلش چې کوم ښکاري، دلته زه لیفت کلیک پریس ونیسم، ما سره د برش دغه ډراپ ډاون مینو هم خلاصیږي. نن یوازې پر دغه برش باندې کار کوو. برش چې ده موږ سره په نقاشۍ کې ډیر زیات استعمالیږي. که تاسې چېرته غواړئ چې په فوټوشاپ کې نقاشي وکئ، نو تاسې کولی شئ چې د برش څخه استفاده وکئ. ګورئ کله چې ما برش واخیسته، د دې شارټکټ چې دی بي دی موږ سره. فرض که زه ولاړ موف ټول کې یم او غواړم چې برش ته لاړ شم، نو فقط بي چې زه پریس کړم، نو ما سره برش ټول خپله سلیکټ کیږي. شارټکټ د برش چې ده بي ده. کله هم چې موږ برش ټول واخیسته، نو اوس کولی شم چې په برش باندې زه خپل نقاشي وکړم یا خپل رنګ آمیزي وکړم. ګورئ دا په دغه شکل باندې یو رنګ ده چې ما دلته اپلای کړلو. که چېرته بل رنګ غواړئ، نو زه فرض که راځم دلته ورته کالر پیلټ کې چې دی یو بل رنګ انتخابوم، دا رنګ ورته انتخابوم. ګورئ اوس راځم موږ سره دا رنګ شو. دا اوس ځکه موږ سره د برش چې دی یو سټایل اخلي چې دلته موږ ورته سټایل ورکړی. زه لومړی راځم دلته د دغه برش دغه کم سټایل چې موږ اخیستی دا نارمل ته فرض که اړوم تر څو تاسو ته د برش کار صحیح معلوم شي. زه دا یو به زه ورته انتخاب کړم، دا به صحیح. ګورئ برش موږ سره په دې شکل باندې کار کوي. رنګونه موږ پې اضافه کولی شو. او که تاسې په دغه برخه کې ډیر پریکټیس وکړئ، ډیر کار وکړئ، نو تاسې مکمله نقاشي په فوټوشاپ کې د برش ټول په واسطه کولی شئ. راځم دغه رنګ ته زه تغییر ورکوم. برش موږ سره سلیکټ دی، نو هر یو رنګ چې تاسې غواړئ له دې ځایه انتخابولی شئ. فرض که ما ورته آبي رنګ انتخاب کړ، ګورئ دا موږ سره آبي رنګ شو. خو کله چې موږ دغه برش راخلو، دلته په آپشن بار کې ځینې آپشنونه هم برش لري. لومړی خو موږ سره دلته یو مینو لري د برش په آپشنونو کې چې هغې کې سایز او هارډنس موږ ټاکلی شو. ما ګورئ اوس زه دغه سایز راخلم، کوچنی کوم یې. تاسې وګورئ موږ سره دا څومره کوچنی خط وباسي. زه سایز ما وړوکی که. که سایز لویول غواړئ، نو تاسې به دلته راشئ، سایز به له دې ځایه ورته لوی کئ. ګورئ دا سایز ما په دغه اندازه که. له دې هم لویول غواړم، نو دلته به راشم، دا سایز به ورته 81 پکسله کړم. اوس وګورئ موږ سره په دغه اندازه شو. همدا ډول راځم لږ نور هم لویوم. ګورئ موږ سره اوس په دې اندازه شو. یعنې هره اندازه چې تاسې غواړئ سایز ورکئ، نو هغه سایز تاسې دلته د آپشنز بال په ترو باندې ورکولی شئ. زه به دا سایز بیرته کوچنی کړم. دا سایز چې موږ ورکولی شو تر 15,000 پکسلسو پورې موږ سایز ورکولی شو. دا به زه بیرته کوچنی کړم. بل موږ سره هارډنس ده. هارډنس په څه معنا؟ ګورئ اوس ما سره هارډنس چې دی 100% ده، 100% ده. زه دلته یو خط کش کوم، ګورئ دا موږ سره څومره هارډنس زیات ده. که چېرته زه وغواړم چې هارډنس یې کم کړم، نو دلته موږ سره آپشن ده. زه راځم د دې هارډنس 15% کوم. اوس تاسې وګورئ د هغې خط او د دې خط ترمنځ ډېر فرق ده. هغه داسې بیخي روښانه او تیره رنګ ده، او دا چې دی تت رنګ ده. راځم لږ یې هارډنس نور هم بیخي 0 کوم، یا 1% کوم. ګورئ ما ورته هارډنس بیخي کم کړ، نو په دې طریقه هارډنس به ورته 21% کړو. ګورئ په دغه اندازه شو. هارډنس هدف دا ده چې څومره زیاتی دغه رنګ ډیر زیات په تیره او شفاف ډول تاسې ته ښکاري، او چې کله هارډنس یې کمو، دا په تت شکل موږ ته ښکاري، یعنې د دې هغه شیډو زیاته وي. نو دا دوه کاره له دې ځایه کولی شو. بل هم تاسې دغلته چې دا کوم سرکل موږ سره ښکاري،
اوس خو دا برش وګورئ موږ سره په دې رقم ده، صحیح ده. بعضې ځایونو کې ضرورت کېږي چې دا کم سرکل موږ سره دی دا 90 درجې 180 درجې تاو شي، نو دا به څه ډول موږ تاسې دا سرکل تاوو. سمپل کار دی، راځو له دې ډاډ اخلمه لږ یې داسې تاومه. اوس به سرکل په دې شکل ما سره دی. ته ګوره اوس زموږ سرکل په دې شکل ده. ګورې زه اوس چې دا خط وباسم په دې شکل باندې کېږي. حتی لیکل هم اوس پرې کولی شم. فرض که دلته کولی شو چې ولیکو یو شی، ګورئ همدا ډول بیا هم راځم زه دلته لږې نور هم تاومه په دغه اندازه باندې. اوس تاسې وګورئ بعضې ځایونو کې که ضرورت وي تاسې کولی شئ چې برش ورته تاو راتاو کوئ او خپل هغه کار پرې ترسره کوئ، صحیح ده. بیا هم راځم دلته بیرته یې اخلمه نارمل حالت ته راولمه. دغلته چې دا کم فلش تاسې ته ښکاري دا موږ سره څه کار کوي. ګورې دا هم همدغه وظیفه کوي. زه یې دغومره تاومه، ګورې برش موږ سره تاو شو، ګورې دا برش موږ سره تاویږي راتاویږي. نو تاسې خوښه چې څو درجې دا تاسې تاول غواړئ نو دې ځای دا کار کولی شئ. بله موضوع هم موږ سره دلته ګورئ دغه برشز چې ښکاري دا ریسنټلی یوزد برشز دي، یعنې هغه برشز چې ما پخوا استعمال کړی وي تر 7 دانو پورې دلته موږ ته شو کوي. 1 2 3 4 5 6 7 یعنې 7 دانو پورې چې مخکې موږ کوم برشز یوز کړي واوسي هغه موږ سره دلته څنګه کېږي شو کېږي. او د دې ښه والی دا د برش کې به انشاءالله موږ نور درس هم ووایو. دا خو لا ابتدا او لومړی درس ده چې کله تاسې برشز کې کار کوئ ځینې سیټینګز ځان ته برشز کې جوړوئ هغه تیار دلته تاسې سره سیف کېږي چې بیا کله ستاسې ضرورت شو دې ته به ضرورت نه وي چې تاسې د هغې سایز لوی کړئ، هارډنس لوی کړئ، کوچنی کړئ یا کم زیات کړئ او د هغې زاویې ته تغییر ورکړئ. نو دې ته به ضرورت نه وي. سمپل راشه چې کوم تا یوز کړی مخکې هغه تر 7 دانو پورې تا ته دلته درکوي او ته ترېنه استفاده کولی شئ. بله مسله دلته په برشز کې موږ سره دا کم فولډرې چې دلته ښکاري دا برشز ډېر زیات رقمونه لري. اوس اول ځل کې چې دا کم برش ما استعمال کړ دا یو ډول برش و. جنرال برشز ته چې راشم دلته چې تاسو ته دغه کم وکتور شکل ښکاري دلته چې زه لیفټ کلیک وکړم ما سره جنرال برشز هغه کم شکلونه چې دي هغه موږ سره راځي. فرض که دا یو انتخابوم او راځم ګورې دا موږ سره دغه ډول یو برش ده. همدا ډول راځم بیا هم دوم انتخابوم تاسې وګورئ دا موږ سره دا ډول برش ده. زه به راشم دا یو وار کلوز کړم او یو بل فایل اخلم ځکه دا پیج موږ سره ډک شو صحیح نه ښکاري. اوس تاسې وګورئ دلته زه راځم دغه جنرال برشز ته دریم برش انتخابوم ورته څلورم. نو تاسې وګورئ مختلف ډولونه لري. زه دا یو ورته انتخابوم وګورئ دا دغه ډول برش ده، دا ډول ورته انتخابوم دا په دغه شکل برش ده. نو دا برشز تاسې ټول مکمل وګورئ چک یې کوئ. تاسې خپل پروجیکټ او خپل کار ته لیدلی هماغه برش ورته انتخابوئ. فرض که دا برش په کوم شکل ده دا به ګورئ دا په دغه ډول یو برش ده. مختلف ډولونه لري. ښه دا خو موږ سره جنرال برشز و. زه دا بیرته دا فولډر کلوز کومه. بل موږ سره ډرای میډیا برشز دي چې کله زه دلته راشم دې کې هم ډېر شکلونه دي مختلف ډولونه لري. دا انتخابوم تاسې وګورئ دا په دغه ډول برش ده. د دې اندازه کولی شئ له دې ځایه زیات کړئ او کوچنی دی. فرض که دلته راځم دا انتخابوو ګورئ دا موږ سره دغه ډول برش ده، یعنې ډېر زیات ډولونه لري. لاندې راځم دا انتخابوم دا به یو ټرای کړو ګورئ دا موږ سره بل ډول برش ده. همدا ډول بل موږ سره دلته ګورئ دغه د وایټ میډیا برشز ده. دا موږ سره څه کار کوي. زه به لومړی راشم فرض که دا یو برش راخلمه او سایز یې لږ لویومه. دوباره به راشو یو برش به ورته واخلو چې دی څنګه کار ونه کړه. لومړی به زه راشم دوباره اوس بیرته موږ سره کار شروع کړو لږ ستونزه پکې پیدا شوی و. فرض که دا یو برش انتخابوم ګورئ زه په دغه اندازه باندې دلته ما رنګ اضافه کړه. اوس راځم دغه جنرال برشز بیرته زه کلوز کوم او ویټ برشز ته راځم. اوس دا انتخابوم ورته ګورئ د دې رنګ د پاسه زه غواړم چې بل رنګ اضافه کړم. فرض که سپین به ورته اضافه کړو ګورئ د دې د پاسه سپین موږ اضافه کړه. همدا ډول راځئ شین اضافه کړئ، شین به راواخلو د دې د پاسه به شین ور اضافه کړو. صحیح ده.
یعنی مختلف رنګونه